په پاکستان کې د تشدد له لارې مبارزه غندو. د جماعت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې د او ګوند یې د طالبانو له کلکو پلویانو څخه شمیرل کیږي پرون اعلان وکړ چې په پاکستان کې د تشدد له لارې مبارزې غندو. مولانا فضل الرحمن ویل چې د ګوند به د پاکستان د اساسي قانون مطابق له دیموکراتیکو لارو چارو د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره چې په دې هیواد کې د اسلامي شریعت انفاذ دی مبارزه وکړي. د هغه سند یادونه وکړه چې د په وینا د پاکستان ټولو مذهبي ګوندونو په ګډه خپور کړی دی. په دې سند کې د ټولو اسلامي ګوندونو ګډ پریکړه راغلی او هغه دا دی چې موږ د اساسي قانون او د هیواد د نورو قوانینو په چوکاټ کې د غیر وسوالې مبارزې غوښتونکي یو. د دیوبندي مکتب د عقاید له مخې پر دې موافقه وشوه چې موږ به په پاکستان کې د وسوالې مبارزې پر ځای د اساسي قانون او سیاسي پخلاینې لاره تعقیبوو. جماعت علما اسلام په پاکستان کې د دیني عالمانو تر ټولو لویه ټولنه ده. فضل الرحمن چې د او ګوند د طالبانو د رژیم له سرسختو پلویانو څخه وو، یوې لویې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې په اړه هم نظر څرګند کړ. ویل چې دوی د افغانستان پر خلکو خپل نظر نه تحمیلوي، خو زیاته کړه چې د اسلام او امریکا سره د مخالفت په برخه کې د هغوی ملاتړ کوي. مولانا فضل الرحمن ویل چې دا د افغان طالبانو خپل کار دی چې په څه ډول له امریکایانو سره جګړه کوي، خو برعکس د پاکستان د حکومت پر ضد د پاکستاني طالبانو د مبارزې په اړه د بل نظر ورکړ او ویل چې په پاکستان کې د طالبانو کوم منظم او یو موټی تحریک نشته. زه شاپور بختیار یم او تاسو ته د خبري خپرونې لیدونکي یاست. په اوسنۍ خپرونه کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي، لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه محمد حسن حقیار، د ولسي جرګې پخوانی غړی عبدالمجید خان او همدارنګه لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه محمد نواب امیرزی. تاسو ټول ستړي مشه، بس بخیر. سعید صاحب در آغاز به شما میگم این نظریه مولانا فضل الرحمن و دیگر احزاب اسلامی یا مذهبی که در پاکستان وجود داره در این وقت مثلا این گونه یک نظر میدهند، هدف از اینا چیست؟ از این نظر به نام خدا و سلام به بیننده های تلویزیون. به خدمت شما عرض کنم که احزاب مذهبی پاکستان طی 6 دهه‌ای که بنیانگذاری شدن مهره اصلی استخبارات پاکستانند. لیدرهای از اونها هم در گذشته معاشگیر یا تنخواهخور استخبارات بودند و همیشه سیاست هایی را که در منطقه و پاکستان اونا انجام دادن به اشاره استخبارات انجام دادن. باور می است که احزاب مذهبی پاکستان طی 64 سالی که از عمر پاکستان میگذره در سرنوشت سیاست پاکستان جای خاصی داشتن. به خصوص هر وقت که استخبارات خواسته سوق و اداره از اونها را سمدهی کرده. شما میدانید که در این روزها استخبارات پاکستان میخواهد که انتحار و انفجار و جنگ ها در پاکستان فروکش کنه تا فرصت های مساعد شه که گویا پاکستان کشوری با امنی هست و افغانستان ناامن است. اون چی را که دنیا از پاکستان تشویش داره ای را باید پس بگیره. یعنی میخواه در افغانستان خاموشی پیش از طوفانی را سازماندهی کنه استخبارات. یعنی یک هدف استخباراتی است همین سخنان؟ بله، عرض میکنم. شما میدونید که مولوی فضل الرحمن پسر مفتی محمود است. مفتی محمود بنیانگذار جمعیت علمای اسلامی پاکستان است و هر سال مولوی فضل الرحمن که یک شاخه حزب جمعیت های علما را سیم الحق رهبری میکنه و همچنین مولانا شیرانی در کویت رهبری بخشی را داره، اینا هر سال یک محفلی را میگیرن. در این محفل زیادتر احزاب سنی مذهب اشتراک میکنن. من حالا برمیگردم که اول ترکیب از اینا چی است. همین مولانا فضل الرحمن پسر مفتی محمود است، پیروی همون خط است. البته شما میدونید که ترکیب احزاب مذهبی پاکستان چی است. اول من سر تسنن گپ میزنم. اینها متشکل هستند از بریلویان، دیوبندی، اهل حدیث، وهابیان و علمای اهل سنت که اینها در پاکستان عمده ترین مدارسی که این مدارس از 2000 تا 10,000 یا 5,000 پرسنل داره. از اهل تسنن میگم. اینا کیا است؟ عمده ترین از این جامعه اشرفیه، جامعه نعیمیه، خیر المدارس است، دارالعلوم ملتان است، حقانیه گور خطک است و همچنین اشرافیه پشاور است، جامعه اسلامی است در باولپور و عربیه مظهر العلوم است و مدرسه البناد است و جامعه خارقه و دارالعلوم امجدی است در کروچ. عمده ترین از اینا رو گفتم. همچنین بین 25 یا 30% اهل تشیع در پاکستان نفوذ دارند در مجموع نفوذ.
اینا هم جایگاه خاصی در سرنوشت سیاست و مدارس دارند. شما میدونید که عمده ترین از اینها مثلا المنتظر است، اهل بیت است از مردمان تشیع، مومن است، مدرسه آیت الله الحکیم است، مدرسه مشال علوم است، امام صادقه کویت است و قدیم. حالا برمیگردیم که چیز مانوری است. شما میدونید که بشه در رول استخباراتی احزاب مذهبی پاکستان عمده ترینش جمعیت علمای پاکستان است که حالا در رأس فضل الرحمن است و همچنین قبلا قاضی حسین احمد بود که حالا منور حسین است. قاضی حسین احمد کنار رفته که او جمعیت اسلامی است، او شاخه دیرتری داره. بعدا جمعیت علمای پاکستان است که این هم ادعای علیحده‌ای داره و بعدا سپاه صحابه و تحریک انصاف. حالا حرفایی را که جناب مولوی فضل الرحمن زدن، پیوندهایی که وجود داره، این حرفا حرفی دستوری استخبارات پاکستان است. یعنی نشان دهنده پالیسی حکومت پاکستان است؟ بله، پالیسی حکومت پاکستان توسط آی است و بدون اشاره آیسای مولوی فضل الرحمن، قاضی حسین احمد، منور حسین، شاه احمد نورانی، سیمی الحق و بالاخره شیرانی و غیره و غیره حرفی را اینا به زبان اما این نظریه از آقای سیدی چقدر میتونه مثلا بالای امریکا تاثیر داشته باشه؟ خب اینا اشاره کردن که در پاکستان گروه های منظم طالبان نیست که بجنگن. گپ درست است، طالبان کونجا هستن به ضد حکومت پاکستان نه، بل به ضد حکومت افغانستان و نیروهای خارجی در افغانستان میجنگن. پس این نظریه از خب بیجاز باز ببینیم. مقامات امریکایی به پاکستان میگویند که پاکستان ناامن شده، حکومت افغانستان هم میگوید که پاکستان هم مانند افغانستان ناامن است. اینها به زودی با دستور و همین فتوایی که صادر شد که در پشت حضور استخبارات پاکستان است، جنگ ها در پاکستان فروکش میکنه، ترور و انتحار و انفجار نیست، تا پاکستان به جهان نشان بدن که مملکت استوار مستحکم بر پا خستاده. دیگه نظریه فضل الرحمن باز میتونه اون گروه های مذهبی که جنگ میکنن تاثیر داشته باشه؟ بالاشون تاثیر داره؟ بدون شک، بدون شک. حتی گروه هایی که در بین طالبان و مخالفین هستن سر از اونها تاثیر خود داره. بران جنگ در پاکستان فروکش میکنه، انتحار و انفجار فروکش میکنه، حتی خاموش میشه. بنان اعلان میکنن که پاکستان کشور مستحکمی است، تانسته به سر پای خستاد شده. مشکل سیاسی افغانستان است که در اونجا جنگ است. بنان گروه‌های در ظاهر اونجا هسته‌هاش میمونه، اما این تو وانمود میکنن که گویا گروه‌های حقانی هم به افغانستان انتقال شده، گروه‌های دیگه هم انتقال شده. بنان افغانستان میدانه و کشور بی ثبات. تشکر. ان شاء الله برمیگردم. وکیل صاحب تاسو راځي فکر کوي چې امریکا په دې وروستیو کې پاکستان ته څو ځله اخطارونه ورکړل چې پاکستان باندې به برید وکړي. هغه ډلې چې هلته شته دي که دوی اقدام ونه کړي دوی به برید وکړي. حتی د بهرنیو چارو وزیر یې په کلکه ورنه وغوښته چې دوی به برید وکړي هلته. فکر نه کوئ چې مولانا فضل الرحمن او د دې ترڅنګ نور مذهبي ګوندونه چې دي دوی دې نه ډار شوي چې ګواکې په هغه تور لیست کې د دوی نومونه شامل نه شي او یا هم لکه حقاني شبکې غوندې په دوی باندې هم کوم برید ونه شي، له ډاره دغه څرګندونې کوي چې مثلا ډیموکراتیک خبره کوي یا وایي چې موږ قانون ته احترام لرو، دا مسایل مطرح کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. اصلا د مولانا فضل الرحمن په خبرو باندې په یو څو ټکو کې تبصره کول پکار دي. دا چې مولانا ادعا وکړه یا مثلا اعلان وکړلو چې زموږ مبارزه به په تشدد ولاړه نه وي، د دیموکراتیکو اصولو او د پاکستان د آئین د دوی په اصطلاح د قوانینو مطابق به موږ خپلو اهدافو ته ځان رسوو. دا هغه اعلان دی چې امریکې ته وکړو. امریکې اخرنۍ فیصله او اخرنۍ خبره دا ده چې د پاکستان حکومت ته وویل، اعلان یې وکړو، موږ او تاسې شاهدان یو چې د حقاني ډله او په پاکستان کې هغه نورې تندروه ډلې چې د سیمې امنیت ته خطر پېښ کړی، دا باید د پاکستان حکومت ووایي. اوس د مولانا صاحب فضل الرحمن د اعلان معنا دا ده چې که پرون زه جنګېدوم، نن ما د جنګ نه لاس واخیستو، امریکې ته اطمینان ورکړي. بنیاد یې چې دی چې د پاکستان نه د جګړې مخه وګرځوي. که پرون زه جنګېدوم، نن ما د جګړې نه لاس واخیستلو، هغه خلک چې ته هغوی ته توندره ووایي د هغوی رهبري زما څه ده، اعلان یې داسې وکړو چې طالبان نشته په پاکستان کې، یوازې زه وم، جګړه مې بس کړه، ختمه شوه خبره.
دا یو خبر و امریکې ته. اما بله خبر دا وه د ده چې خطرناکه دا وه د پاکستان د بچ کېدو په خاطر باندې او د خپلې ډلې د بچ کېدو په خاطر او په خپله د شخصا د خپل ځان د بچ کېدو په خاطر باندې دا اطمینان پاکستان ته ورکړل شو. بله خبره دا شی وه چې دوی اعلان وکړو چې موږ د افغانستان په ډلو کوم تاثیر نه لرو او د پاکستان د افغانستان کې کومې ډلې چې جنګیږي که هغوی جنګیږي موږ یې پلوي کوو د هغوی مبارزه په حقه ده. په دې برخه کې یوه خبره داسې وکړه چې دا درې واړه خبرې دا دواړه خبرې چې موږ جنګ بس کوو د تشدد نه غیر تشدد ته ځو او د بلې خوا نه که په افغانستان کې څوک جنګیږي دا د دوی خپله خوښه ده موږ ورباندې تاثیر نه لرو اما په حقه دي طرفدارۍ یې کوو. د امریکا په مقابل کې چې جنګیږي ملاتړ کوو. دې عقاید هغه وویل شو دیوبند ویل شو. دغه ځای کې ماته یو څو پوښتنې پیدا شوې چې زه یې پخپله د مولانا صاحب نه کوم. اول عقاید دیوبند که چیرې په فزیکي لحاظ باندې چې امریکایان په افغانستان کې موجود دي جواز دا شی وي چې د امریکایانو سره جګړه وشي خو 50 کاله کیږي چې په پاکستان کې په فزیکي لحاظ باندې امریکا موجوده. هغلته څنګه حکم داسې کوي چې هغلته باید جګړه ونه شي دلته باید جګړه. اساسي پوښتنه هم دا دی. دا د یوه پوښتنه. که چیرته په دې منظور وي چې د افغانستان حکومت او نظامی قواوې د مسلمانانو په ضد جنګیږي په سیمه کې نو خو د دفاع لند دپاره د پاکستان اردو او امنیتي قواوې او د افغانستان امنیتي قواوې او د امریکې مشترک یو کمیسیون لري په جګړه د دوی چې د جنګیالیو په ضد. څنګه افغانستان کې جهاد روا شو د افغانستان په حکومت او هغه حکومت چې جنګ کوي هغلته جهاد نه دی روا. د پاکستان حکومت په خپل اعلان کوي چې مثلا په سوات کې په جنوبي وزیرستان کې په سلګونه کسان وایي چې وسوال ډلې موږ له منځه وړي وژلي دي. بله پوښتنه کوم بله پوښتنه دا کوم چې دا زه مولانا صاحب نه پوښتنه کوم. بله پوښتنه زه ترېنه دا کوم د څوک چې اوس مولانا فضل الرحمن هغوی ته مجاهدین وي همدغه خلک چې په افغانستان کې حکومت په لاس کې و طالبان د پاکستان نه بمبارېده په افغانستان کې مولانا صاحب څنګه اوس هغلته جهاد منع کوي. یو دویمه بله خبر دا شی دی که چېرته د نظامي پروتوکولونو مسله واوسیږي خو 50 کاله کیږي چې نظامي تړونونه پاکستان د امریکې سره لري مګر افغانستان یې لا تر اوسه نه لري او خبره په کشمکش او په جنجال کې پرته ده. که چېرته د مرستو په لحاظ شي د پاکستان د فوز 80% مصارف امریکا ورکوي خو که افغانستان یې واخلي وایي ته کافر یې په تا کې جهاد روا دی. ډېره مننه کوم انشاءالله بېرته ګرځم مجید صاحب تاسو ته. حقیار صاحب تاسو سره ځو. څه تفاوت د مولانا فضل الرحمن په نظریاتو کې د افغاني طالبانو سره یا د ملا محمد عمر په نظریاتو کې شتون لري؟ ځکه هغه وایي چې موږ په خپل هېواد کې انفاظ شریعت غواړو او طالبان هم همدغه شی وایي. کوم تفاوت شته د دوی په نظریاتو کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې د دې نه چې د مولانا فضل الرحمن او د دې د موجوده ګوند د ده په نظریو باندې رڼا واچوو ښه ده چې د جمعیت علما پاکستان ماضي ته اشاره وکړو. په پاکستان کې ډېر منظم اسلامي او قوي ګوندونه شته دي چې په نظریاتي لحاظ باندې واقعا هغوی ډېر کار کړی ده. په پاکستان کې ډېر پرنفوذه دي. همدا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ګوند دا په پاکستان کې د پیپل یا د خلکو د ګوند نه وروسته تر ټولو مقتدر ګوند ده. د دې ګوند بنسټ مفتي محمود ایښی ده. مفتي محمود دا د پاکستان په سیاست کې ډېر مطرح څېره وه. واقعا یوه عظیم هستي وه. هغه ته د جاسوس نسبت هغه ته شبکو ته منسوبول دا بېانصافي خبره ده. پاتې د دې نه پرته د جماعت اسلامي پاکستان چې
تر ډېر وخته پورې د مودودي صاحب مؤسس و او بیا ډېر وخت رهبري قاضي حسین احمد په مخ ویوړ، اوس منور حسین. دې ګوند ته د جاسوس نسبت کوم د پاکستان د استخباراتو په لاس کې د دې عبیده دا ماته بې انصافه خبره ښکاري. مولانا فضل الرحمن او ګوند د پاکستان د استخباراتي ادارې په اشارو نه چلیږي. د فضل الرحمن شخصیت ته وروسته راځم. ګوند چې د ګوند په راس کې دی ګورې د هغوی چې دي زه دا نه ردوم چې د فضل الرحمن اړیکې به سیاست سره وي او قوي به وي، خو هغوی د هر څه چې کوي د وطن دپاره یې کوي. خو راځو دغه مسئلې ته اوس راځو. مثلا ډاکټر صاحب دته چې مولانا فضل الرحمن وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی، واقعا د دې نظریه درسته دی جهاد روا دی دلته؟ ګورې د افغانستان شرایط د پاکستان سره توپیر مومي. څه توپیر مومي؟ مثلا په افغانستان کې چې کوم امریکایان پراته دي دا د افغانان وژني، دوی افغانستان اشغال کړی ده، دوی افغانان د بېناموسۍ اړوي، دوی په جګړه کې دي. په پاکستان کې چې کوم امریکایان پراته دي دې کې شک نشته چې 50 کلونه په دې په پاکستان کې اډې دي، خو تر اوسه پر 15% کې پاکستانیان په دې خبر دي چې حتی د دې په خبره کې د امریکایان اډې وي. ځکه درسته چې اډې نشته. چې بلې مسلې کوم بیا تقریبا یو کال کېږي چې پاکستان خاوره باندې بي پیلوټ الوتکې ځي بریدونه کوي، د پاکستان هماغه حکومت چې دوی ورنه ملاتړ کوي امریکایانو سره متحد دي، حامیان دي. د دې ترڅنګ اسامه بن لادن پوځیان یې لاړل کوز شول، اسامه بن لادن وویسته ویې په مغز کې. دا تجاوز او اشغال دی که نه دی؟ بې د شکه بیا څنګه د هغه حکومت په ضد جهاد ناروا دی دلته روا؟ دلته امریکایان دي، دلته دې دی که چې څوک جنګ کوي د امریکایانو به ضد جنګ کوي، د حکومت په ضد باندې جنګ نه کوي. که امریکایان سبا ته وځي په افغانستان کې به جنګ نه وي. طالبان وایي چې موږ د حکومت په ضد نه جنګېږو، موږ د امریکایانو په ضد جنګېږو. هېڅکله دا نه دي ویل چې د حکومت په ضد نه جنګېږو. هغوی وایي چې دغه نظام هم چې دی د امریکایانو لاسپوڅی نظام دی. هغوی همیش دا خبره کړې ده چې زموږ د جګړې د بحث کېدو اساسي شرط د امریکایانو وطن دي، چې امریکایان ووځي موږ د دې حکومت سره جوړېږو. فرهنګ په پاکستان کې د چا سره جنګېږي؟ د امریکایانو په داسې که په افغانستان کې چې دي څوک نه وژني، د چا په کورو به نه ورخېږي. حکومت شمالي وزیرستان کې چې دا بریدونه کېږي تاسو فکر کوئ یا ته اوس کومنډوي ځواکونه هم عملیات کوي مګر دوی پټوي نه وایي؟ کومندوي ځواکونه به وي خو پټوي یې. او د تیارو په ضد باندې خو د فضل الرحمن یا نور طالبان د تیارو په ضد څه کوی نه شي. که چیرې امریکا پاکستان ته ورشي پیاده ورشي بې د شکه په امریکا کې هماغسې چې د طالبانو په آن باندې هماغسې جهاد فرض دی څنګه چې په افغانستان کې فرض ده. خو د امریکا جهاد فرض دی په افغانستان کې د امریکایانو په ضد بې د شکه فرض ده. بیا ول جهاد نه کوي نو تاسو مثلا باید وسله واخلئ وجنګېږئ؟ جهاد یوازې دا نه ده چې سړی د ټوپک واخلي په غره کې وجنګېږي. وسله جهاد، فرهنګي جهاد، مبارزه د حکومت اوس اصله خبره هم دا ده. ګورئ مثلا خپله مولانا فضل الرحمن وایي چې په پاکستان کې موږ د انفاظ شریعت لپاره مثلا سیاسي مبارزه کوو، د ډیموکراتیکو لار نه د پاکستان د اساسي قانون مطابق مبارزه کوو، انفاظ شریعت غواړو. که چیرې د شریعت مسله وي تاسو سره موافق نه یاست چې په پاکستان او په افغانستان کې شریعت ډېر نافذ وي؟ هغه کړنې هغه کارونه چې د پاکستان په ځینو ښارونو کې ترسره کېږي په افغانستان کې نه ترسره شوي دي او په 100 کلونو کې به ترسره هم نه شي. بیا دلته ولې مثلا سیاسي مبارزې ته نه تشویقېږي؟ دلته جګړه روا دی، هلته مبارزه روا دی. دا کوم انصاف دی؟ ما خبره پوره کړې نه وه. د افغان حکومت په افغانستان کې اسلامي نظام ده، اساسي قانون اسلامي ده، محاکمو کې شریعت تطبیقېږي. په حکومت کې د حکومت په ضد باندې زه د جهاد دعوه نه کوم او نه د دې حکومت په ضد پاڅون ضرور ګڼم، نه یې روا ګڼم. پاتې شوه په افغانستان کې د بهرنیانو په شتون د همدا اوس زه د دې ټکي در سره بیخي موافق یم. د پاکستان د ازادي نظاره ده چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شو، خو تر اوسه پکې د انګریز قانون نافظ ده. پکې تر اوسه پر هغه فحاشي و هغه اوریاني و هغه بربنډتوب چې په پاکستان کې ده په افغانستان کې نشته. د غونډ در سره منمه ده. خو د جهاد خبره جهاد په هغه وخت کې وي چې د جهاد یا د یو قیام دواړه اړخه به سنجوي. د دې ضرر ډېر ده که ګټه ډېره ده. اخف ضرران به تحمیلوي. په پاکستان کې دا اوس د امریکایانو شتون نشته ده. د فساد په ضد باندې قیام پکې فرض ده، د فحاشۍ په ضد قیام پکې فرض ده، د نظام په ضد قیام پکې فرض ده. زه د پاکستان دفاع نه کوم. پاتې شوه د مولانا فضل الرحمن خبره. زما د خبرې ټینګار په دې خبره ده چې هغوی زموږ د سیاستمداران غوندې نه دي. هغوی چې چېرې د قام خبره راشي، د ملي ګټو خبره راشي، غون یو وي. زمونږ د ملي ګټو په خاطر باندې موږ هېڅ ملي ګټې نه لرو. هغوی چې د پاکستان خبره راشي، که عمران خان ده، که فضل الرحمن ده، که قاضي حسین احمد ده، که پیر پګاړه ده، که شیراني ده، که نور پیپ بېنظیر، ټول بیا د پاکستان د استخباراتو نظر څرګندوي. بیا د غونډو
غونډې دپاره ثبت صحیح فهم پاکستان ده متاسفانه زموږ په ډېرو وړو خبرو باندې په ډېر په کوچنیو خبرو باندې دوی په ضد باندې جهاد او مبارزه او قیام فرض ډېره مننه کوم انشاءالله ګرځم امیر زی صاحب تاسو ته راځو که چیرې مسله په دې کې چې امریکایان دلته شتون لري ګواکې افغانستان اشغال کړی دی او دلته جهاد فرض کېږي باید جهاد ترسره شي هغه څه ته چې مجید صاحب هم اشاره وکړه چې امریکایان کله چې راغلل د طالبانو د حکومت په ضد باندې د پاکستان له لارې نه راغلل اولنی سپورټ پاکستان وکړ چې د طالبان رژیم له منځه لاړ شي د طالبانو هغه مشران چې په پاکستان کې ول همدغه د پاکستان حکومت چې هغه امریکایانو ته وسپارل لکه ملا سلام ضعیف یا نور داسې مشران دي حتی ځینې کسان یې نیسي بندیان کوي دغه کوي نو دغه حکومت په ضد باندې بیا جهاد ولې روانه دی چې مثلا امریکا سره کاملا مرسته کوي تر اوسه اردو یې د هغه په پیسو چلیږي اقتصادي مرستې ورسره د امریکا دي او په افغانستان کې بیا فرض دی بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه دمخه ستاسو د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه ستاسو نه مننه استادانو په اجازه خبره داسې ده چې دغه تسلسل دوی سیاست تسلسل لري دا تصادفي نه دي د مولانا صاحب فضل الرحمن دا خبره نن نه اخري ځل کړې ده نه اولي ځل کړې ده کله چې طالبانو په بابیانو کې بمونه بوتان یې والوځول بیا د بي بي سي خبریال مولانا صاحب نه پوښتنه وکړه چې دا هغه روا و که نه روا په د فتوا کې یا په د حکم فرمان کې تاسو څه نظر لرئ آی بي بي سي خبریال په جواب کې د وویل چې او تاسو بیا که چیرې رښتیا دا تاییدوئ نو تاسو په سوات کې ډېر بوتان لرئ هلته ولې نه ورلېږي او موزیمونه دي ده ورته وویل چې موږ ماحول بدل دی یعنی دا خبره د 12 کاله 11 کاله وړاندې کړې ده موږ چې دلته نه ورنه دلته ماحول بدل دی په افغانستان کې ماحول بدل دی یعنی د جهاد لپاره ماحول دوی یو معیار په نظر کې نیولی دی دویمه خبره دا ده بختیار صاحب د 1858 کال نه د نیمه هند وچه چې دغه خلکو ونیوله غربیان راغلل انګریزان راغلل دلته یو فرموله دوی ایجاد کړه د پښتنو د احساساتو یا په منځني په مرکزی اسیا کې یا دلته چې افغانانو یا پښتنو کوم مقاومت وکړ نه وروسته دوی سره یو فرمول و څوک چې کابل ولي په غره کې وي جنتي دی او څوک چې کابل په ښار کې ناست وي یا په دفتر کې وي یا دوزخي دی دا فرمول تر اوسه وچلېده دوی وچلوه په امان الله خان باندې وچلوه وروسته دا دورې چې راغلی دا جنګ په دغې شعار لاندې راغی او مولانا صاحب خو بیا په آخري ځل کې یو نیم کال وړاندې په کوټه کې ده وویل چې که چیرې د افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیاتو وپېژنئ نو موږ دې سره موافقه کوو چې دا فتوا ورکړو چې هلته جهاد نشته دا په کوټه کې تاسو کولی شئ چې ویبسایډونه وګورئ 2 کاله وړاندې د خپله وویل خبره دا ده چې اوس هم دا د عقیده نه ده چې دا داسې وایي دا د تکتیک دی او دوی ټول یوه غونډه وکړه ټولو ګوندونو او هغې یوه فیصله راوایسته یوه پالیسي جوړه کړه د امریکا په مقابل کې چې دوی څنګه ځان وژغوري نو په هغې کې هم مولانا صاحب هم ورګډ و دا د عقیده نه ده چې موږ غیر مسلحانه مبارزه کوو یا په جهان کې دا یو تکتیک دی د دې لپاره چې دوی اوس په دې پوهېدلي دي چې زموږ ټول هغه رنګونه چې په جیب کې راسره وو جهانیانو موږ وپېژندو چې دوی شعار څه شی دی او افغانستان سره او دا غندې دوی باور لري تاسو په دې باور ولرئ چې زه ستاسو په دې محفل کې لومړني ځل دپاره یم زموږ سوله نه دوی دومره ډارېږي لکه موږ چې دوی جنګ نه ډارېږو دا څومره تفاوت دی په درجو کې لکه موږ سولې نه دوی دومره ډارېږي لکه موږ چې دوی جنګ نه ډارېږو معنا دا ده چې دوی د سولې په شرایطو کې د کار استعداد په افغانستان کې نه لري نورو هېوادو په مقابل کې چې زموږ داسې مکتب جوړ کړي لکه بل وطن انجینر چې جوړ کړي سړک یې جوړ کړي او تاسو پوهېږئ چې ډېر وړوکی وي هم هغه ته ښکلی برېښي د استعداد طبیعي دی او بدرنګ ورته بدرنګ برېښي موږ کوچني اولادونه دي چې ښایسته مکتب وي وایي دا چا جوړ کړی دی چې پلاني هېواد ښکلی ورته برېښي چا وران کړی وي ورته دا چا وران کړی خو بدرنګ معلومیږي ورته چې دا پلاني نو موږ کوچني اولادونه په دې پوه شول چې زموږ دلته حقیقي دوست چې د دغې وطن سوله ورته خوند ورکوي زموږ په سوله کې دوی سوله کې ګاټې دي او ته پوهېږي چې زموږ په سوله کې دوی ګاټې نشته د مولانا فضل الرحمن نظریه یا خبره واقعا د اسلام او شریعت پر بنا دی چې د اسلام او شریعت په نظر کې نیسي یو نظریه ورکوي که هغه څه چې سیدي صاحب ورته اشاره وکړي چې سیاسي او استخباراتي لوبې دي چې د دوی له خولې نه غواړي چې زه فکر کوم چې مخکې حکیار صاحب وویل د پلار ته موږ احترام لرو هغه په یو وخت کې چې تېر شوی دی هغه به غیر سیاسي یوازې مذهبي سړی به وي
لیکن دا سیاسي سړی دی دا که دلته د مذهب نه استفاده کوي هم د خپل هیواد د سیاست او د خپل ځان د بقا او د خپل ګوند د بقا په خطر او که چیرې په اوسني شرایطو کې دا ویلي دا یو تکتیک دی دا عقیده نه دی دا یعنی په دې خاطر عقیده نه ده چې دوی قطعا شرعي نظام په دې ډول چې د دوی په روان دي نه غواړي دوی اوس فعلا دپاره هغه ګاټې چې زموږ په جنګ کې دوی لاسته راوړي دوی هلته ګوند په چلوي دوی د منځني د عربي هیوادونو نه نورو هیوادونو نه په انفرادي ډول ځینې دولتونو نه په دغې نه موږ ګټه کوي نو که چیرې دلته سوله راشي دغه منابع تمویل منابع خبره ته مثلا دلته یو دلیل استل کېږي وایي چې دلته امریکایان پوځي حضور لري او عملیاتونه کوي افغانان وژل کېږي ځکه جهاد روا دی اما په پاکستان کې که دوی اډیم لري څوک پرې خبر نه دي او بې پیلوټ الوتکې چې بریدونه کوي هغه خو خیر دی هلته خو مثلا بې پیلوټ الوتکه دی یعنې خپله کس پکې نشته یا پوځیان پکې نشته دا نظریه کیدای شي چې قانع کننده یو منطقي ځواب وي ورته زه فکر کوم چې افغانستان په یوه دنیا کې دی او دا دنیا د 200 څه کم 200 هیوادونو نه جوړه ده ملګري ملتونه لري یا بیا یو منشور لري یو قانون لري په افغانستان کې د امریکایانو راتګ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د امنیت شورا او د هغې هیوادونو لخوا پاس شو بیا افغانستان ته دوی راغلل دوی داسې نه دي راغلي چې تعرض یې کړی دی یوه ناڅاپه راننوته له شپې دیسانت وکړو همدغه پاکستان ورسره لیکلي دي چې تاسو ولاړ شئ همدغه پاکستان چې ایران پاکستان ګاونډي هیوادونه ایران هم موافقه کړې ده چې تاسو لاړ شئ دغه نظام چې اوس په افغانستان کې دی موږ دا موافقه لرو چې تاسو لاړ شئ په اسامه پسې ورشئ یا نوره ترهګر چې دلته وي ورشئ کله چې راتلل دوی لومړی الوتکه چې په افغانستان باندې په قندهار او کابل باندې برید وکړ تاریخ ما لیکلی دی د دوی د کوټې میدان نه سیدي صاحب ته میدان نوم معلوم دی یو ځای نه پرواز وکړ په افغانستان باندې برید وکړ یعنی تر څو پورې اوس هم زه درته وایم دا یوه خبره په ډاګه کوم تر څو چې زموږ په جنګ کې دوی ګاټه وي دلته سوله نه غواړي کله چې دوی په دې پوه شي چې دوی په جنګ کې موږ توان دی بیا زه دا وعده درکوم چې په یوه میاشت کې به په افغانستان کې په دې سیمه کې تغییر راځي خو اقتصادي ګټې چې په خطر کې از نظر اسلامی اگر ببینیم اسلام مرز دارد در اسلام مرزی وجود دارد که مثلا گفته شود که در پاکستان ماحول بدل است مثلا جهاد روا نیست و در افغانستان ماحول دیگر است و جهاد رواست اما اکثر علما اسلام به نظر هستند که اسلام مرز ندارد جهاد مرز ندارد اسلامی که من باور دارم و که قبول کردیم که لا اله الا الله محمد رسول الله در اسلام برادری هست تصور کردن مرز منطقی نیست با او اما من میخوام بسیار واضح تر تو بگویم که من میخوام بسیار مستند گپ زنم صحبت هایی را که دیروز جناب مولانا فضل الرحمن داشتن گفتن در افغانستان طالبا هست و علیه امریکایی ها می جنگن که به خاطر استبداد استعمار است ولی در پاکستان طالبای وجود نداره من نام میگیرم مولای نظیر از کجا است مولای فقیر از کجا است امجد فاروقی از کجا است مولانا فضل الله از کجا است صوفی محمد از کجا هست که اینا می جنگن اینا از کابل هستن یا از هرات هستن یا از کجا اگر طالب وجود بیت الله مسعود بود باز برادرش بود و دیگه بود بیت الله مسعود حکیم الله مسعود و غیره یک دوم میگویه که مولای فضل الرحمن میگه که کشتن مولانا حسن جان و مولانا مراج الدین گناه بزرگی است اما چرا نمیگی که علمایی که به افغانستان هم به خاک خون به داخل مسجد قلتیدن اینا هم حرام است گپ دیگه مولانا فضل الرحمن بدون شک میدانه که همین لحظه از FBI امریکا از CIA امریکا و صدها نفر در پاکستان است چرا علیه اونا جهاد نمیکنه تو اونجا سوم زمانی که امریکایی‌ها حکومت طالبان را در کابل سقوط دادن حکومت حزب مولوی فضل الرحمن در پشاور به قدرت بود اکرم خان دورانی وزیر اعلایش بود و سراج الحق معاون قوزی حسین احمد سینر وزیر یا وزیر اعلی بود اضافه تر از 300 طالب و طرفدار طالب چی عرب چی افغانی توسط همین حزب فضل الرحمن در پشاور گرفتار شدن و امریکا تسلیم شدن او وقت چرا این گپ نمی گفت که علیه اونا بود من خدمت شما بسیار مسئولانه میخوایم عرض کنم این است که با اینها باید با مولوی فضل الرحمن باید استخبارات دستور بده که چی کنیم طوری که
جناب میرزایی صاحب گفتن اینا ملاهای دینی نیستن، اینا ملاهای سیاسی هستند، ولی از ریش و قبا در سیاست استفاده میکنن، چیزی که برایشان بزرگایشان بگوید. شما هرگز فراموش نخواهد کردین که همین لحظه که طیاره های بی سرنشین امریکایی هر روز از میدان شمسی کویته پرواز میکنن، شمسی از کویته خاک خودش پس دوباره خاک خودش پرواز میزنه. میکنه، خاک خودش میزنه. چرا اینا اعتراض نمیکنن؟ چرا اینا فتوا نمیتن؟ وقتی که رئیس مجلسشان خانم فهمیده میرزا زن است، چرا علیش فتوا نمیتن؟ ولی علی مدارس زن در افغانستان چرا فتوا میتن اینا؟ وقتی که بی‌نظیر بوتو با فضل الرحمن به حیث صدر اعظم روا است و بی‌نظیر فضل الرحمن در دوره بی‌نظیر بوتو من حیث رئیس روابط خارجی مجلس پارلمان روا است، در افغانستان مدارس چرا روا نیست؟ نه، اینا ملاهای سیاسی و استخباراتی هستند، نه ملاهای دینی و مذهبی. تشکر. مجید صاحب بیا هم تاسو ته راځو. یو مسله چې مثلا مخکې اشاره وشوه چې امریکایان مثلا په افغانستان کې بېګناه یا ګناهګار یا نور افغانان یا مسلمانان وژني. په تازه پیښه کې څه موده مخکې چې د امریکا او پاکستان روابط خراب شول، ریمن ډیویس چې یو ډیپلومات و، امریکایي ډیپلومات په لاهور کې 2 کسان یې ووژل او د پاکستان حکومت حتی هغه کس یې بندي هم نه کړو، خوشې شو. بیا خو توپیر نه شو، خو هلته هم هغه د یو وژني ځینې کسان وژني امریکایان. بیا ولې جهاد نه فرض کېږي، نه روا کېږي هلته چې په افغانستان کې همیشه د افغانستان خاوره د جهاد لپاره دی او همیشه باید جهاد پکې روا وي؟ ګوره یو نظریه ده او یو وحی ده. نظریه د انسان د مغز محصول ده چې انسان د عقل او د محیط د شرایطو او د واقعیتونو مطابق یو فکر وړاندې کوي ټولنې ته، چې دا کله داسې کیدی شي چې منشی د اسلام دین واوسیږي او کله داسې کیدی شي او زیاتره یې داسې وي د انسان د مغز محصول چې هغه وحی نه وي. یو وحی ده چې هغه قرآن کریم دی او احادیث نبوي دي. هیڅ کله نظریه وحی کیدی نشي او هیڅ کله وحی نظریه کیدی نشي. اوس راځو د مولانا صاحب دې خبرې ته چې دی دلته دا فتوا ورکوي. دی چې وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی، په پاکستان کې نه دی روا. دا د دی یوه نظریه ده. دی غواړي د اسلام دین د تقریبا د هغه تابع وګرځي، د مکان د تغییر سره هماهنګ. مجید صاحب فکر نه کوي مولانا فضل الرحمن خو لرې په پاکستان کې د حقیار صاحب هم ورته نظر زه چې د امریکایانو په ضد په افغانستان کې جهاد روا دی. ګوره زه حقیار صاحب ته داسې عرض کوم چې راځئ سترګې نه پټوو، رښتیا راسره ووایو. همدغه پاکستان و چې فیصله یې کړې ده چې امریکا د افغانستان ته راشي. همدغه د پاکستان حکومت و چې طالبان یې دې ځای کې بمبار کړه. همدغه د پاکستان حکومت دی چې نن د امریکې په قومنده باندې په زرهاو پاکستانیان شهیدان کړ. امریکا ناسه ده ته یې ووله. ته نور اشغال چاته وی؟ ته نور اشغال چیشته وی؟ همدغه پاکستان دی چې پرون په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو په خاطر باندې د مولانا صاحب په حکم باندې خلک جهاد ته په پاکستان او افغانستان کې هڅول. خو نن چې کله د ګټې په خطر کې شولې، نن وایي چې همدغه پاکستان د مولانا صاحب ملګري وژلي، همدغه پاکستان د مولانا صاحب ملګري په دار خېجولي، همدغه پاکستان دی چې د ته چاته مجاهدین وي د پاکستان قواو تباه کړه. آیا دا اشغال نه دی؟ آیا دا ظلم نه دی؟ د قرآن حکم ته چې ګوري، دا ټول شرایط داسې دي چې باید په پاکستان کې جهاد اعلان شي. کوم معیارونه چې ته د جهاد دپاره ټاکي، د ټولو نه مهمه خبر بلې خبرې ته وګوره. نن امریکې اعلان وکړو چې په پاکستان باندې زه حمله کوم. جهاد په څه وخت کې فرض دی؟ کله چې یو مملکت اوسیدونکي مسلمانان وي،
د هغه د ځمکې بشپړتیا د خطر سره مواجه شي، په دې وخت کې الهي حکم دا ده چې ته به جهاد اعلانوي. برعکس مولانا صاحب په داسې وخت کې چې په پاکستان باندې هجوم وروړي، د جهاد نه امر دیموکراسۍ خبره کوي، د جهاد نه په شا کېږي، چیش ته پناه وړي. ما ته وسه په چیشي باندې او جنابه په چیشي باندې د امریکا وایي زه درغو او عملا جګړه شروع ده. دې ته پته ده مملکت د تعرض لاندې دی، مملکت په ګوربزو کې د تعرض لاندې دی. ښه اوس چې د جهاد حکم فرض دی، دی چیرته ځي؟ دی درې خبرو ته ځي. وایي زه د دیموکراسۍ د لارې نه د خپلو اصولو د حصول کوم. آیا دیموکراسي او اسلام یو شی دی؟ آیا ته په قرآن کې نه یې پوهې په اومه سپاره کې چې وایي آیات شریف وایي چې بغیر د اسلام د دین نه او د خدای د حکم نه بله لار دې ونیوه دا کفر دی؟ دا د یوه مسله. دویمه مسله دی وایي زه د پاکستان د قوانینو په چوکاټ کې د پاکستان قانون واحده، انګریزي قانون ده، د پاکستان قانون واحده. د یو عالم دپاره د وحی نه راګرځېدل او د وضعي قانون په لاره باندې تګ دا څنګه ګڼي؟ دې له څنګه باور ورکوي؟ علنا دی دا خبره کوي، دی د وحی نه راځي وضعي قوانینو ته، دی د وحی نه راځي دیموکراسۍ ته. په داسې وخت کې چې دغه وخت د جهاد د اعلان وخت چې مولانا صاحب باید وکړي، ځکه امریکایانو د تعرض حکم وکړو. دی په دې وخت کې لاسونه پورته کوي، زه تسلیم ستا په لاره ځم چې دیموکراسي ده، زه تسلیم د خپل قانون په چوکاټ کې ځم، توبه مې دې وي د اسلام نه. د دې خبرې نوره معنی څه ده په اوسني شرایطو کې؟ اما په افغانستان کې اما په افغانستان کې په افغانستان ته وایي چې زه تسلیم یم، زه دیموکراسي منم، زه په وضعي قانون ځم، زه په قرآن نه ځم، قرآن د جهاد حکم کړی، زه جهاد نور نه کوم. خو په افغانستان کې یاره جهاد روا دی. پس دی دغه ځای کې بلې خبرې ته اوسه، دغه ځای کې قرآن د موقعیت او د مکان تابع کوي، قرآن د خپلو نظریاتو تابع کوي، خپل ملي ناوړه اغراض او خپل شخصي ناوړه اغراض د قرآن په پرده کې رانغړي نه. قرآن حکم په پاکستان کې په یو مجرم باندې همغه حکم دی کوم چې په افغانستان کې د قرآن حکم په امریکا کې په یو مجرم باندې عین حکم دی کوم چې په چین کې په عملي کېږي. مولانا صاحب ته چې راشي نو د ده منطق ته وګوره، دلیل ته وګوره. که ورته وایي چې بمان ستا په ملک کې دي، وایي ما کې آیین دی، ستا آیین خو هغه ساتي ده څه ورته بوته، مګر قرآن نه ساتي، ولې ته د قرآن حکم په پاکستان کې نه عملي کوي؟ زما هیله مملکت څنګه وران شو، افغانستان څنګه نه جوړېږي. زه دا وایم همدغه طالب دې راپورته شي، په خپله نظریه دې را روان شي. زه یم مرګلی، ته یم مرګلی، سیدي صاحب یې ملګری دی. زما وروره ستا سره ورانه په دې ده چې ما ته د نورو خلکو د منافعو د خوندي کولو په خاطر باندې د خلکو نه اولیا او انبیا مه جوړوه. ډېره مننه کوم وکیل په صاحب. خپله د ته چې ته څه وایې زه هم نظره یم، قلم مبارزه هم کوم، دغه دی میز ته ناست یم. راځه کښېنه، زه ورته عالم لرو، که په دې امریکایي باندې جهاد روان و دغلته کښېنه چې موږ په خپله راپورته شو، خپله اعلان کړو، مګر د نورو د ګټو دپاره رانه لاسپوڅی غلام مه جوړوه. ډېره مننه کوم. اخر صاحب بیا هم تاسو ته راځم. لومړی که څه ویل غواړئ بیا به زه خپله پوښتنه مطرح کړم. زما دغه دا د مجید خان ورور اشاره داسې وه ما ته ګوه چې ما د فضل الرحمن غونډې ته خبر تایید کړي وي یا زه د هغې ویاند واوسم یا ما د پاکستان او د افغانستان مسله چې کوم تشریح کړه ګویا زه د هغوی ویاند اوسم. خو تاسو جهاد دلته مثلا فرض وګڼئ، چیرې ما دا خبره نه ده کړې نه یې کوم چې فضل الرحمن دا د اسلام استازه ده، د هغه هره خبره صحیح ده یا د هغه هره خبره د قرآن د متن سره برابره ده. زه د تا د فضل الرحمن ته زما په زړه کې کینه او حسد ډېر ده. زه تا نه ډېر پېژنم، زه ورسره ناست یم، زما ورسره خبرې کړي دي، تا خو به نوم اورېدلی وي. زه د تا نه د هغه د نظریو سره ډېر اشنا یم. ما هغه وخت یادېږي چې د بوتانو د بامیانو د بوتانو په اړه د خبره وشوه، د دغه خبره ونه کړه چې اته ماهوه نجده ده. هغه وایي چې دلته آین ده، معنا دا چې
پاکستان کې آین ده نو دې ځای کې که بوتان دي او که فحاشي ده او که اوراني ده که هر سره باد خو په افغانستان کې په داسې حال کې طالبان وخت کې کوم آیین چې دلته و یوه شبه زه د دې ټکي ته راځم ما هېڅ چېرې دا خبره نه ده کړې ورور زه په صراحت سره درته وایم چې زه د فضل الرحمن خبره تاییدوم نه یې تاییدوم ما د مفتي محمود نه دفاع کړې بیا هم کوم د قاضي سید احمد نه مې دفاع کړې ده یوه شبه که هر څوک زه د سعودي د یو دیني شخصیت هم دفاع کوم زه که په امریکا کې یو ښه سړی پیدا شي هغه نه دفاع کوم پاتې د فضل الرحمن خبره د فضل الرحمن د سره په دې غونډه د خلکو شریک یم په موږ ته مکتب حرام کړي خو د هغې خویندې د هغې مورګانې په پوهنتون کې درس وي په امریکا کې درس وي ګوره وروره ما هېڅ چېرې نه د فضل الرحمن دفاع کړه نه ورنه کوم پاتې شوه د افغانستان خبره زه په دې آن یم په دې باور یم هر څوک باید خپل ملي ګټې وسنجوي په پاکستان کې دا اوس په دې اوسنیو شرایطو کې که چیرې د هغوی دا توان دي چې بېپنګوټه الوتکې ویشتی شي او نه یې ویني دوی ګناهګار دي حکومت نه ښیم زه موږ د امریکا د پاکستان په حکومت موږ بحث نه کوو موږ په عوامو باندې بس په ولس باندې بحث کوو ما درته مخکې اشاره کړه ولس نشي کېدلی مولانا فضل الرحمن یو سیاسي حزب لري ګوند لري سیاستمدار دی د پاکستان په حکومت کې شریک دی دا ولس نشي کېدلی که فضل الرحمن وي که عمران خان وي که احمد وي که محمود وي چې د هغه د اتوان وي چې د خپل هېواد د دفاع وکړي او نه یې کوي دا د یو کبیره ګناه مرتکب ده که هر څوک وي که زرداري وي که فضل الرحمن وي که قاضي حسین احمد وي که یو عادي پاکستانی وي که هغه په شمسي اډه کې د هغې تیارو باندې د هغې وس وي چې وي چپ پاتې کېږي دا ګناه ده که د هغې د ریمنډوس په ناور کې پاکستانی ووژه که چا د هغې باندې بریانه شوی وه چې هغې وژنه وي او دی چپ په ناست دا ګناه ده کبیره ګناه ده خبره دا ده چې هر خپل ملي ګټې اوس توان هم د پاکستان معلوم دی او قدرت معلوم دی چې څومره لري او څه کولی شي اما نظریه دا ده چې مثلا د جهاد اعلانېدل هلته حرام دی دلته حلال دی خبره په دې باندې دی دا د مولانا فضل الرحمن خبره ده مخکې مې دې ټکي ته اشاره وکړه زه د غونډو ورونو سره په دې ټکي موافق یم دا د دوی نه مخکې زما نظره ده دوی باید ما سره کینې زه د شریعتو فارغ یم زه د طالبان په نظام کې پاتې شوم په پاکستان کې وړوکی غټ شوم د پاکستان په شریعتو باندې د پاکستان په سیاست باندې حتی د پاکستان په هر ښار کې ګرځېدلی یم د علماو سره مشرانو سره ورسره ناست یم فکر نه کوم چې د افغانستان د خلکو ګیله به مثلا تاسو عالمانو نه وي مثلا شریعت مولسي طالبان نظام کې مو کار کړی دی تا غوندې مثلا لسګونه تا سلګونه عالمان نور شته په افغانستان ولې نه ټولېږي سره که واقعا د امریکایانو په ضد جهاد په افغانستان کې روا دی هم فتوا ورکړئ او که چیرې پاکستانیان وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی هم یا یې رد کړئ یا یې تایید کړئ ولې مثلا دغه توان دلته نشته دی وجود نه لري د عالمانو شورا شتون لري په لسګونه او سلګونه عالمان شته په افغانستان کې اما نظریه نشته دی په دې باندې ګوره که د افغانستان د علماو شورا ده یو خو سیاسي دغه د سیاسي موضوع ده چې دا خبره ده په ګومان نه کوم چې یو افغان به پیدا شي چې هغه د په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په موجوده ترتیب د دوی شتون ومني په دغه رقم باندې چې نه د افغانستان قانون مني نه د کرزي خبره مني د افغانستان منتخب جمهور رئیس ده نه د هغه خبره مني نه د افغانستان قانون مني نه د افغانانو عنانات مني نه دین مني د یو وزیر خبره خو پرېږده په دغه رقم باندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون هېڅوک نه زغمي دې کې هېڅ فتوا ته ضرورت نشته ده خو بیا ګوره مبارزه لار لري مثلا څنګه چې فضل الرحمن وایي چې موږ دیموکراتیکو لار نه د پاکستان د اساسي قانون مطابق مبارزه کوو اول افغانستان ته چې کله امریکایان راغله داسې نشي چې امریکایانو مثلا موږ دفاع کوو اما نظریه هم داسې دی چې هر څه په افغانستان کې له صفره پیل شو او دا چې بې ګناه خلک هم پکې وژل شوي دي عملیاتونه هم شوي دلیل هم دا و چې په پاکستان کې هم دغه مذهبي ګوندونه اکثره خلک په همدې باور دي چې خلک دلته لیږل د خلکو په منځ کې په کورونو کې جګړه به یې کول او عملیات به چې کېده بمبات به چې کېده بې ګناه خلک وژل کېدل اوس فکر نه کوي چې حکومت هغه حد ته ورسېده چې غواړي امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي په ستراتیژیک تړون کې د ولسمشر حامد کرزي یوه غوښتنه هم دا ده چې خپلسري عملیات د افغانانو بندي کول اساسي قانون ته احترام دغه شیان باید په نظر کې ونیول شي دا ورباندې مني بل خو امریکا په خپل اعلان کوي چې موږ 2014 کال کې افغانستان نه وځو واک تاسو ته سپارو که دغه جګړه په همدې ډول روان وي او پاکستان مثلا کسان ولیږي دلته چې جګړه وکړي خو دا په دې معنی چې دوی د امریکایانو شتون دلته نور هم تحقیق کوي چې باید پاتې شي ګوره د مولانا فضل الرحمن په خبرو خو ځکه سند نه کوو چې مخکې مو ورته اشاره وکړه چې د هغه خبره نه دیني اړخ لري نه هغه یوازې د دې غونډو سره د دې ورونو نه مخکې به دې ټینګار کوم چې د هغې هر پرېکړه د ایسا د سرچینه اخلي د دین شریعت قرآن حدیث سره د هغې پخوا خدای پابندي کړې ده په دې کې مخکې تاسو یو ښې خبرې ته اشاره وکړه تاسو ویل چې که چیرې یو حکومت توان ولري او اقدام نه کوي ګناه کبیره دی
اوس تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ چې د افغانستان حکومت دغه توان نه لري چې د امریکایانو پر ضد اقدام وکړي جګړه وکړي فکر نه کوئ چې سیاسي مبارزه اصلا په افغانستان کې روا دی چې د امریکایانو په ضد چې مثلا تاسو وایئ چې غیر قانوني دی اصول کې برابر نه دی خو دلته باید هغه سیاسي مبارزه وشي چې توان پکې نشته دی ولې سیاسي مبارزه دلته نه شروع کیږي هغه کسان چې جګړه کوي ولې سیاسي مبارزه نه کوي عنعنوي جرګه دایرې کې په دې کې د پرېکړه وکړي چې امریکایان دې ووځي عنعنوي جرګه ستراتیژیک تړون دا غونډه خبره په دې که په دې بحث تورید خبره نه اوږدېږي نه د عنعنوي جرګه مشروعیت لري نه د هغه د افغانستان د موجوده اساسي قانون سره برابر ده نه هغه فکتورونه پکې برابر دي نه هغه شمېره پکې برابر دي د مخه نه په افغانستان کې یوه جرګه قانوني څه اما که چیرې مثلا یا کار وي که قانوني وي که غیر قانوني وي که د حل یوه لاره پکې را پیدا کېږي فکر نه کوم چې هماغه ستاسو نظریه تقویه کوي چې ګواکې امریکایان حداقل دلته قانوني شي د افغانستان اساسي قانون ته احترام وکړي او بېګناه افغانان ونه وژني که د حل یوه لاره وي بیا ګناه پکې څه دی زه په دې باور یم چې افغانستان په انزوا په تجرید کې ژوند نشي کوی په افغانستان یو جزیره ضرورت لري چې هر چا سره باید اړیکې ولري افغانستان اړ ده چې د نړۍ د هر هېواد سره د متقابل احترام په فضا کې اړیکې ولري د اشغال په فضا کې نه همدغه امریکایان که زموږ د افغانستان د اساسي بنسټونو په برغونې کې کومک وکړي چې متاسفانه نه یې ده کړی د هغوی تاریخ خو چې نه یې کوي که همدا د افغانستان د حکومت په بنسټونو کې مرسته کوي که د دوی په وجود کې د افغانانو ژوند ښه کېږي زه د دوی د نظامي شتون نه د دوی د اقتصادي شتون د دوی د فزیکي شتون په هغه صورت کې طرفدار یم لکه په پاکستان کې چې پراته دي لکه په نورو نړۍ کې چې پراته دي چې ټکس ورکوي خو نه د حکومت په چارو کې مداخله کوي نه څوک وژني نه څوک ترور کوي نه د چا په کور امریکایان قانع کول دغسې یو حالت ته چې مثلا تاسو ورته اشاره کوئ په ټوپک باندې کېږي په سیاسي مبارزه باندې کېږي چې دغسې یو حالت ته یې راولي د افغانستان شرایط وښوده د افغانستان سیاسي مبارزه وښوده کارزی د 2003 نه همدا چغې وهي چې امریکایان باید قانوني شي هغوی قانوني نه شول د افغانستان کابینه د افغانستان ولسي جرګه د افغانستان مشرانو جرګه ټول چغې وهي چې د امریکایانو موجوده وضعیت دا د افغانانو په ګټه نه ده دا د اشغال په حالت کې ده دا د یرغل په صبغه کې ده دا به د اصلاح شي خو ګټه یې ونه کړه بیا د دې نه همدا یوه لاره افغانانو ته پاتې ده چې دوی په ضد باندې نظامي مبارزه وکړي خو د دې تر څنګه سیاسي مبارزه غونډې تفاهم ډیپلوماتیکې هڅې دا غونډ هغه شیان دي چې د روانې ستونزې په حل کې کومک کولی شي د غونډې لارې چارې باید یو پوښتنه لرم که لنډ ځواب راکړئ یو عفوه غواړم د امریکایان چې په پاکستان کې اوسېږي ته د دې ثبوت ستا سره شته دی چې امریکایي عسکر په پاکستان کې مسؤلیت نه لري هغوی د که چېرته جرم وکړي د پاکستانیان به محاکمه کوي نه پس ته نو څه وې ته اشغال چېشته وې عراق کې په چی شي وایستل شو عراق کې په دې وایستل شو چې امریکایانو د خپلو پوځیانو مسؤلیت وغوښتو معنی یې دا چې دوی به د عراق په قانون کې نه محاکمه کیږي مګر ستا پاکستان کې دا شی نشته زه په هیڅ ترتیب په پاکستان کې د امریکایانو شتون نه توجیه کوم نه جایز ګڼم بس د مولانا صاحب خبره څنګه ده هلته جهاد روا دی که نه ما مخکې تا نه زه پوښتنه کوم هلته روا دی که نه ډارېږه مه نه د خدای نه وویرېږم هېڅ ترتیب نه ویرېږم د پاکستان موجوده شرایط په هغه دایمي اډې چې پاتې پرتې دي او د هغوی د پاکستان په کورنۍ چارو کې هېڅ نه مداخله نه کوي څوک د پاکستان اډې د پاکستان د جوړېدو سره جفت جوړې شوي دي مداخلت شته ته وایي زه ښکاره درته په پاکستان کې د هر نظامي یرغلګر امریکایي په ضد جهاد فرض ده وزرمان و نور و شیرانی و میرانی و سامي الحق پرېږده هر نظامي یرغلګر چې هغه د پس اوس دا شی په پاکستان کې روا دی که نه بې د شکه هغه څوک چې په امریکا کې په پاکستان کې پاکستانیان نه ژني د اسلام د دین دغه مخه نیسي د خپرېدو مخه نیسي د پاکستان ګټې د ګواښ سره مخ کوي دا د هر پاکستاني یو پوښتنه که لنډ ځواب راکړئ اختیار صاحب آیا امریکایان چې په افغانستان کې پوځي حضور لري دلته د اسلام مخه نیولې ده چې باید اسلام خپره نه شي ګورې د اسلام د خپرېدو مخه یو عملاً ده یو داسې شرایط امکانات برابرونه دي امریکایانو بې د شکه داسې شرایط امکانات برابر کړي دي چې د اسلام مخه ښه نه نیسي خو د ځان نه دفاع فرض ده د هېواد نه دفاع فرض ده د ناموس نه دفاع فرض ده د شتمنۍ نه دفاع فرض ده هغه ضرورت خمسه چې دي د هر دفاع فرض ده
نن زموږ ناموس زموږ هغه ضرورت خمسه چې اسلام ورته ډېر ارزښت ورکوي غونډه خطر سره مخ دي. موږ نه د واک د ځان نه د ناموس نه د خاوره نه د شتمنۍ نه د باغ د پټي د هېڅ واک نه لرو، نه عوام لري نه حکومت لري. ډېره مننه کوم. میرزا صاحب بیا هم تاسو سره زه وخت لږ دی که په لنډه توګه خلاصه باندې نظر ورکړئ چې فکر کوئ چې واقعا دلته هر څه د افغانانو په خطر کې دي، هر څه د امریکایانو په لاس کې دي چې هر څه وغواړي کولی شي؟ زه فکر کوم چې موږ خو نه لاس کله وړاندې پیدا شوي یو نه سل کله وړاندې موږ 15,000 کاله دلته اوسېدلي یو. اوس جهان یو د بل ته اړتیا پیدا کړې ده. تاسو پوهېږئ چې سعودي عربستان چې هلته اسلام مرکز دی او د هغې نه اسلام جهان ته خپور شوی دی او دوی ته دغه اوسنی ژوند د تیل دغې علم دغې خلکو ورکړل. هغه څه چې یو عالم وایي چې څراغ د رڼایي نه ګټه واخله په دې پسې مه ګرځه چې چا په لاس کې دی. موږ افغانانو ته وایو چې تاسو دوی نه هغه ښه شیان زده کوئ چې دوی خپل ځان ته ژوند پرې جوړ کړی دی. زموږ هغه عقیده چې موږ د هغې سره د مور د غېږې نه تر اوسه پورې تر قبر پورې ځو، دا نه هېچا نه په جهان کې دا نشته، نه اخیستل شوې ده او نه فکري عقیدوي تعرض امریکایان داسې یو مثال لري په نوره جهان کې. یو بله پوښتنه چې د امریکایانو راتګ ته په افغانستان کې اول دا چې زمینه چا برابره کړه، اوس د شپې د عملیاتو لپاره یا د خلکو د کورونو د تالاشۍ لپاره زمینه چا برابره کړه؟ زموږ جنګ برابره کړه. زموږ جنګ چا څوک کوي معلوم دی. ګوره موږ 30 کاله موږ ته خلک بمونه رالیږي او افغانان اوس تر دې ځایه پورې رسېدلي دي. د دې بمونو په مقابل کې افغانان هم ګلونه نه ورلیږي. که چیرې افغانانو ته دغې جنګ زمینه د امریکایانو راتګ ته چا برابره کړه؟ د جنګ برابره کړه. جنګ یې کومې نقطې نه دی؟ هغې نقطې نه دی چې لکه موږ چې وړاندې وویل تر څو پورې چې زموږ د سیمې هېوادونه خصوصا پاکستان په خپله ستراتیژي کې د افغانستان په مورد تغییر رانولي، نه یوازې په افغانستان بلکې په جهان کې به سوله نه وي. دا یو او موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې زموږ سوله دوی ته جنګ نه وروړي. دوی دې نه ډارېږي چې که چیرې افغاني انجینر وي، افغاني ډاکټر وي، افغاني سړک وي، افغاني مکتب وي، افغاني الوتکه وي، هغه عواید او هغه ګاټې چې موږ په د 30 کلونو کې د دوی په ګاټو باندې اتومي وسلې جوړه کړلې د جهان سره سیال شول، دغه ګاټې لاسه ووځي او دوی د دې کار استعداد نه لري چې دوی دلته د یوه جرمني انجینر، د یوه هندي انجینر، یو جاپاني انجینر، دوی انجینر مقابله وکړي. دوی د دې باید موږ داسې ورته وایو چې موږ او تاسو لکه څنګه چې موږ مشران ورته وایي موږ ورونه قومونه یو دلته چې موږ سره اوسېږي همژبي قومونه یو. پوښتنه په همدې کې دی میرزا صاحب چې مثلا په سند ایالت کې اوس ته چینایي ژبه ویل کېږي چې رسمي شوې ده په مکتبونو کې ورباندې وایي چې د دې لپاره چې چین سره اړیکې ښه شي، مرستې ورسره وکړي په پوځي او اقتصادي برخه کې. هلته بیا چین هم یو اسلامي هېواد نه دی، هلته روا دی، اما دلته بیا ناروا دی. زه وایم چې اوس ګوره دوی د ګاټې په خطر باندې هر څه کوي. زموږ عربي متحده اماراتو کې صاحب ما 2 کاله تېر کړي دي. هلته ملاته چې فتوا ورکوي هم د یوه مدیریت نه خپرېږي، مدیریت چې چا په لاس کې وي دوی ته معلوم دی. خبره دلته ده چې موږ افغانانو ته دا اړتیا ده چې دوی نه هغه څه زده کړو چې موږ نه دي زده، هغه ښه د ژوند د سهولتونو د هېواد د پرمختګ او زموږ د سیالۍ د ګاونډیانو د سیالۍ د نورو دپاره او موږ اوس تش لاس یو او دغه ګاونډیان چې موږ نه وروسته پیدا شوي دي دوی هر څه لري. د دوی د ناروا اعمالو په مقابل کې پرته له وسلې نه سیاسي مبارزه هم کیدای شي. زه فکر کوم چې موږ د دوی د سیاسي مبارزې تکتیکونه 30 کاله د 30 کالو په موده کې دوی اول سیاسي مبارزه کوله. زموږ مشران داود خان په وخت کې ورغله دوی سیاسي کار ورسره کوو. بیا داود خان په وخت کې په 3 نقطو کې په افغانستان کې دوی بریدونه وکړل، وسلوال بریدونه یې وکړل. یغه نه وروسته دوی دغه مبارزه زموږ په مقابل کې وسلواله مبارزه منظور امریکایان دي که امریکایانو ناروا اعمال په مقابل کې د وسلې په ځای سیاسي مبارزه وشي امکان لري؟ زه داسې فکر کوم چې موږ اصلا امریکایان دلته اول موږ دا باید تثبیت کړو چې دوی چې راغلي دي د ملګرو ملتونو افغانستان خلک مني او که نه مني، د ملګرو ملتونو پرېکړې مني که نه مني. یعنې دوی خو هم دلته چې راغلي دي د دې اړتیا په خاطر باندې راغلي چې ملګرو ملتونو دوی ته پرېکړه وکړه دلته راغلل. ولې خبره دا ده چې لکه څنګه چې زموږ دوستانو ته مشوره ورکړه د افغانانو عنعنات او رواجونه، موږ باید کوشش وکړو چې دوی نه ښه شیان زده کوو، هغه ښه شیان چې زموږ په فرهنګ او کلتور کې دي دوی ته هم ور وښیو، تفاهم وکړو او د موږ د خپل هیواد ملي ګټې د ګاونډیانو هیوادونو په مقابل کې اوس افغانستان د 2 داسې زراوي قوتونو په مقابل کې پروت دی چې هیڅ کله پیشرفت نشي کولی. زموږ شاګردان هم خارج ته دي، زموږ عواید به هم خارج ته دي، زموږ د پاکستان یا نورو ګاونډیانو هیوادو سره یو تجارتي یو سیاسي تړون نشته چې هغه د باور تر سرحده رسېدلی وي. د تاریخ په اوږدو کې زموږ په منځ کې کاملا باوري ده
او موږ ناګزیره یو چې جهانیانو ته لاس وغځوو او تاسو پوهیږئ بختیار صاحب زموږ په قومونو کې چې کچیرې داسې د دوو کسانو ترمنځ بد راشي بیا یو ځي بل قوم ته په سال حال کوي هغه قوم بیا دغه سړي د میګاټو نه دفاع کوي افغانان د خپل تکلیفونو د خپلو جنګونو د خپلو مشکلاتو په خاطر جهان ته مخه کړې ده چې تاسو راشئ موږ نه تر هغه پورې دفاع وکړئ تر څو چې موږ په خپلو پښو ودرېږو. ډېره مننه کوم ستاسو ټول نه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. کور مدان قدرمن دوستانو زموږ اوسنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا د خدای په امان.